السلام علیکم ګرانو دوستانو. نن به زه تاسو ته د کرکټ په هکله باندې یو څو تازه او ډېر مهم خبرونه درکړم چې په نن ویډیو کې به زه تاسو ته وایم چې پاکستان یو ځل بیا راشد خان نه ډېر زیات خوشحاله سوي دي. کوم ملګري په چینل کې نوي راځي ټول نه مخکې خو دغه چینل در سره سبسکرایب کړئ. نو اول خو به زه تاسو ته وایم چې نن د پاکستان او د ساوت افریقا درېیمه شراوړیزه لوبه ترسره سوله او دغه لوبه ورنه پاکستان په 4 وکټو باندې ګټلې ده. زه به تاسو ته وایم چې په دغه لوبه کې اول ساوت افریقا بیټینګ ترسره کړی 115 رنز ټارګټ په شل اوورو کې پاکستان ته ورکړه. پاکستان بیا 19 اوور کې دغه ټارګټ شپږ لوبغاړي اوټ شول او بیا یې پوره کړل. یعنې په 4 وکټو باندې دغه درېیمه لوبه پاکستان وګټله او دې سره دغه شراوړیزه سیریز هم پاکستان خپل نوم باندې کړ. دې نه علاوه به زه تاسو ته وایم چې د هندوستان او د انګلینډ دغه دویمه ټیسټ لوبه چې کومه یوه ده انګلینډ ډېر سخت خراب کړی ده. هندوستان په اول بیټینګ کې 329 رنزه وکړل او همدغسې انګلینډ چې څنګه بیټینګ وسه هغوی بیا 140 پورې دغه رنزونه ورسول او همدغسې ټول لوبغاړي اوټ شول. دویم اننګ کې د هندوستان 450 رنزه دي او یو لوبغاړی اوټ شوی ده. زه به تاسو ته وایم چې هندوستان ډېر زیات چانسز لري چې انګلینډ نه دغه دویمه ټیسټ لوبه وګټي. او د نه علاوه به زه تاسو ته وایم چې د افغانستان نور احمد او مجیب زدران نه وروسته راشد خان هم نن حرکت وکړ. یعنې پاکستان سوپر لیګ لپاره چې هلته به په پاکستان سوپر لیګ کې د راهور کرندر ټیم کې لوبې ترسره کړي. دغه سره د پاکستان زیاتره مینوال راشد خان نه ډېر زیات خوشحاله سوي دي او بعضو مینوال خو ډېر زیات ټویټونه هم ورته په ټویټر کې کړي دي او د پاکستان دغه جرنلسټان هم چې کوم دی راشد خان ته ښه راغلاست ویلی ده. ویلي دي چې راشد خان ته موږ ډېر زیات په تمه یو او دا ورته چې کوم پاکستان سوپر لیګ ترسره کیږي دغه به ډېر زیات کامیابه سي ځکه په دغه کې د نړیواله سطح باندې ښه لوبغاړی راشد خان راتګ ده او راشد خان ته موږ ډېر زیات په تمه یو او ډېر زیات خوشحاله یو. نو راشد خان د پاکستان د خلکو زړونه ډېر زیات ګټلي دي او زه به تاسو ته وایم چې پاکستان سوپر لیګ چې کوم د 20 تاریخ باندې به که خیر شروع کیږي اولنۍ لوبه چې کومه یوه د هغه د کویټا ګلیډیټر ټیم چې کوم دغه کراچۍ ټیم سره لوبې ترسره کوي چې دغه لوبه ماښام ټایم کې 9:30 بجې د افغانستان په وخت باندې شروع کیږي او د راشد خان دوی ټیم لوبه چې کومه یوه ده هغه د یکشنبې یعنې 21 د فروری باندې که خیر د راشد خان دوی د ټیم لوبه ده. دغه لوبه بیا غرمې ټایم کې 1:30 بجې شروع کیږي. پېښور زلمی په نوم باندې چې کوم ټیم ده کوم کې چې مجیب زدران لوبه ترسره کوي ډېره په زړه پورې لوبه ترسره کیدونکې ده او بل طرف ته د راهور کرندر ټیم کپټان هم دا خبره کړې ده چې راشد خان یو داسې لوبغاړی ده چې په هر یو لیګ ته دا لاړ شي هلته ډېر ښه ځلیږي. نو دا ظاهره خبره ده چې د موږ بولینګ اټیک به راشد خان سره نور هم مضبوطه سي. او د نه علاوه به زه تاسو ته وایم چې یو رپورټ راغلی ده چې د افغانستان دغه ټیسټ لوبډله چې کومه یوه ده او شراوړیزه لوبډله دغه سبا یا بله ورځ به که خیر زیمبابوې خلاف چې کومې 2 ټیسټ لوبې ترسره کیدونکي دي او 3 شراوړیزې لوبې ترسره کیدونکي دي هغه به اعلان کړي. او دغسې رپورټونه هم راځي چې په دغه کې به زیاتره ځوان لوبغاړو ته د افغانستان کرکټ بورډ له طرف نه موقع ورکول کیږي. نو ګورو چې افغانستان کوم لوبغاړي په دغه شراوړیزه سکواډ کې او ټیسټ سکواډ کې د افغانستان لپاره اچوي. نو د ما په نظر باندې خو چې څومره زیات ځوانان د افغانستان په شراوړیزو او ټیسټ لوبو کې دغه به افغانستان ته آینده کې ګټور ثابته سي. او د نه علاوه به زه تاسو ته وایم چې د افغانستان اوس 2 لوبغاړي پاتې سول یعنې قیس احمد او محمد نبي. دغه یو امکان لري سبا یا بله ورځ به پاکستان ته حرکت وکړي اول ته به د خپل ټیمونو سره یوځای سي. یعنې دا ورته چې کوم پاکستان سوپر لیګ ترسره کیږي په دغه کې به 15 واړه افغان لوبغاړي لوبې ترسره کوي. خو دا اوس د زیمبابوې سره چې کوم ټیسټ لوبه ده په دغه باندې ده چې دغه ټیسټ لوبې که چېرته کینسل سي نو دغه ټول لوبغاړي به زیاتره لوبو کې د پاکستان سوپر لیګ کې لوبې ترسره کوي او که چېرته دغه ټیسټ لوبې کینسل نه سولې نو بیا به راشد خان 3 یا 4 لوبو کې لوبېږي. قیس احمد هم که ټیسټ سکواډ کې چېرته یي هغه به هم 3 یا 4 لوبو کې لوبې ترسره کوي. خو بل طرف ته دغه 3 لوبغاړي لکه مجیب زدران محمد نبي او نور احمد خو به مکمل سیزن کې او محمد نبي او همدغسې مجیب زدران دغه به 8 لوبو کې د خپل ټیمونو لپاره لوبې ترسره کوي.